لومړی خو د ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره دي او زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک کړئ. د نور سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک کړئ او د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره یا تبصرې کولو لپاره د کمنټس په برخه کې خپل نظر یا پوښتنه زموږ سره شریکه کړئ. د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره موږ په پښتو ژبه بېلابېل ریزونیز پروګرامونه جوړ کړي دي او دې چینل ته مو په ټکزاس کې د پوهې یا پرمټ د ازموینې پوښتنې او ځوابونه. 111مه پوښتنه: د لوی لارې تر شا په آزاده لاره یا فریوی کې موټر چلوئ. تاسو باید د مسافرونکو موټرو په پرتله د لارۍ پسې یا شاته په نږدې فاصله کې موټر وچلوئ. د مسافرونکو موټرو په پرتله د لارۍ پسې یا شاته په لرې فاصله یا ډیر واټن کې موټر وچلوئ. د لارۍ ښي خواته د تېرېدو لپاره انتظار وکړئ. سم ځواب دی د مسافرونکو موټرو په پرتله د لارۍ پسې یا شاته په لرې فاصله یا ډیر تعقیبي واټن کې موټر وچلوئ. راځو ځواب وضاحت ته. دا اړینه ده چې تاسو د مسافرونکو موټرو په پرتله د لارۍ پسې یا شاته په ډیره فاصله یا ډیر تعقیبي واټن کې موټر وچلوئ، ځکه چې لارۍ یا لوی موټرې لوی ړندې نقطې یا بلاند سپاټ لري او کله چې یو موټر ورپسې نږدې تګ کوي نو د لارۍ موټر چلوونکی په سمه توګه لیدلی نشي چې دا کار کیدای شي د حادثې د پیښېدو سبب شي. 112مه پوښتنه: که یو ډرایور ستاسو څخه مخکې په یوه کراس واک یا د پیاده تېرېدونکو لار کې ودرېږي څه باید وکړئ؟ په احتیاط سره د موټر څخه په 10 مایله فی ساعت کې یا ورو تېر شئ، یعنې ترې مخکې شئ. ودرېږئ، یوازې هغه وخت پرمخ لاړ شئ کله چې ټول پیاده تلونکي د سړک څخه تېر شي یا واوړي. لاین بدل کړئ، په دقت سره وګورئ او د درېدلي موټر څخه تېر شئ. سم ځواب دی ودرېږئ، یوازې هغه وخت پرمخ لاړ شئ یا حرکت وکړئ کله چې ټول پیاده تلونکي د سړک څخه تېر شي یا واوړي. راځو د ځواب وضاحت ته. تاسو باید د درېدلي موټر څخه تېر نه شئ. کیدای شي چې پلي تلونکي یا پیاده تلونکي د سړک څخه د تېرېدو په حال کې وي او تاسو ونه شئ کولی چې هغوی وګورئ، یعنې هغوی په سمه توګه وګورئ، ځکه ستاسو مخ ته چېرې موټر ولاړ دی. د خطر څخه د مخنیوي لپاره تاسو باید په بشپړ ډول سره ودرېږئ، یوازې هغه وخت پرمخ لاړ شئ کله چې ټول پیاده تلونکي یا پډسترین د سړک څخه تېر شي یا واوړي. 113مه پوښتنه: په یوه آزاده لاره کې یا فریوی کې تاسو باید د ښار د سړکونو په پرتله ډېر لرې یا وړاندې وګورئ د احتمالي خطرونو د لیدلو لپاره، ځکه چې دا یو پر 4 مایل وخت نیسي چې ستاسو موټر په بشپړ ډول ودروئ یا ودرېږي، ځکه دا کار د ترافیکو سره یو ځای تلو کې تاسو سره مرسته کوي. سم ځواب دی د احتمالي خطرونو د لیدو لپاره چې باید وړاندې وګورئ. ولې چې احتمالي خطرونه وګورئ. راځو ځواب وضاحت ته. په لویه لاره یا آزاده لار یا فریوی کې د ترافیکو شرایطو بدلونونو لپاره چمتو اوسئ. د نورو موټرو چلوونکو سیګنالونو ته متوجه اوسئ چې کوم خواته هغوی سیګنالونه لګوي څه اراده لري. د رمپونو څخه د نورو موټرو چلوونکو یو ځای کېدو ته په تمه اوسئ یا تمه وکړئ او د سړک شرایطو او ترافیکو جریان کې د ګړندي بدلونونو لپاره چمتو اوسئ. 114مه پوښتنه: که ستاسو د تاوېدو سیګنالونه یا اشارې له کاره ولویږي تاسو باید خانهخالي وکاروئ تر څو وښایئ چې تاسو تاویږئ یا ګرځئ. هرن
وکاروئ. د خانخالي کې هارن راځي. د موټر مخکینی څراغونه د لاس سیګنالونه یا اشارې. سم جواب دی د لاس سیګنالونه یا اشارې. راځو جواب وضاحت ته. که ستاسو د موټر د ګرځېدو یا تاوېدو سیګنالونه یا اشارې کار پرېږدي، تاسو باید د لاس د سیګنالونو یا اشارو څخه کار واخلئ چې تر څو ستاسو شاته موټر چلوونکی ستاسو په اراده او یا د سمت بدلولو باندې پوه شي. راځئ اصل 15مې پوښتنې ته. د پوست شوي سرعت حد څخه لاندې موټر وچلوئ. کله چې لاندې موټر وچلوئ یعنی کم سرعت کې موټر وچلوئ. که 50 وي د هغې نه ټیټ موټر وچلوئ. هر حالت شرایط د مکمل یا بشپړ څخه راکموي. تاسو د پولیسو موټر وګورئ. تاسو په 4 لاینه لرونکي سړک کې یاست. سم جواب دی هر حالت شرایط د مکمل یا بشپړ څخه راکموي. راځو جواب وضاحت ته. تاسو باید د پوست شوي سرعت حد څخه په کم سرعت حد کې موټر وچلوئ کله چې هر حالت شرایط د بشپړ توب څخه راکموي، یعنی د نورمال حالت څخه بدلون ورته ورکوي. لکه د سړک لوند وي یا ټوټه ټوټه یا خامه سړک وي. مثال که چیرته مثال د یو سړک سپیډ 40 وي او هغه 40 په کار روان دی یا خامه وي، نو د هغه طرف ته په 40 کې لاړ نه شي، هغې نه ټیټ باید لاړ شي. د هوا حالت خراب وي او تاسو په سمه توګه کار نشئ لیدلی. لار نشئ لیدلی په سمه توګه چې نشئ لیدلی، لار نشئ لیدلی. په سړک باندې کار روان وي، په سړک باندې حادثه شوې وي او یا دې ته ورته نور شرایط چې نورمال حالت ته بدلون ورکوي. یعنی د مکمل حالت دلته مثال چې لیکل شوي چې هر حالت شرایط د مکمل حالت یا بشپړ حالت څخه راکموي، یعنی هغې کې بدلون راولي. د نورمال حالت کې بدلون، نورمال حالت چې دی مکمل حالت دی، مثلا هغې کې بدلون راولي. دا سوال هم دې لپاره اوسه چې همدغه شان سوال دی چې بدلون پکې رانشي. بیا مثال کله چې تاسو ځواب ورکوئ نو کیدای شي چې لږ مشوش شئ یا پوه نه شئ پرې. راځو یو سل 14مې پوښتنې ته. کله چې ځلېدونکي ترافیکي سور څراغ ته نږدې کیږئ، تاسو باید د څلور لارې په لور موټر چلولو ته دوام ورکړئ. که نور ترافیک شتون نه لري ودرېږئ. که چیرې یو پولیس افیسر نږدې وي، د ځلېدونکي ترافیکي سور څراغ سره د درېدو د علامې په شان چلند یا عمل وکړئ. سم ځواب دی د ځلېدونکي ترافیکي سور څراغ سره د درېدو د علامې په شان چلند وکړئ. راځو ځواب وضاحت ته. په خطرناکو چوکونو یا څلور لارو کې ځلېدونکي یا سترګک وهونکي سره څراغونه کارول کیږي. تاسو باید دې ډول څراغونو ته لومړی په بشپړ ډول سره ودرېږئ او کله چې ستاسو لپاره خوندي وي بیا حرکت وکړئ. د دې ډول څلور لارو سره د هغه څلور لارې یا انټرسکشن په شان چلن یا عمل وکړئ چې د څلورو خواو څخه د درېدو علامو یا ساب ساین په واسطه کنټرولېږي. راځو یو سل 15مې پوښتنې ته. که ستاسو موټر په ښویېدو پیل وکړي، تاسو باید مخکیني ویډیوونه مستقیم وساتئ. هغه لوري ته چې تاسو غواړئ موټر لاړ شي شټرینګ تاو کړئ. د ښویېدو په مخالف لوري شټرینګ تاو کړئ. سم ځواب دی هغه لوري ته چې تاسو غواړئ موټر لاړ شي شټرینګ تاو کړئ. راځو ځواب وضاحت ته. که ستاسو موټر په ښویېدو پیل وکړي، تاسو باید ارام اوسئ، وارخطا نه شئ، یعنی ارام اوسئ. هغه لوري ته وګرځئ چې کوم لوري ته تاسو تاوېدل غواړئ او د موټر د مستقیم کولو هڅه یا کوښښ مه کوئ. راځو یو سل 18مې پوښتنې ته. موټر سایکل حق لري چې د بایسکل لاین وکاروي. د یوې لاین نیمایي پلنوالی وکاروي، یعنی یو لاین نیمایي چې وکړئ
پلنوالی یعنی پراخوالی نیم پراخ څومره پراخ دی هغه لاین هغې نیمه یې وکاروئ. د نورو موټرو په څیر بشپړ یا مکمل لاین پراخوالی وکاروئ. سم ځواب دی د نورو موټرو په څیر بشپړ یا مکمل لاین پراخوالی وکاروئ. راځو ځواب وضاحت. د موټرسایکل چلوونکي لپاره د لاین کارول خورا مهم دي، لکه څنګه چې یو موټر چلوونکی مکمل لاین په سړک باندې کاروي، همداشان موټر سایکلونه د نورو ټولو موټرو په څیر د ورته بشپړ یا مکمل لاین عرض کارولو حق لري. تاسو نشئ کولی چې په یو لاین کې د موټر سایکل سره خوا په خوا موټر وچلوئ. راځو 119مې پوښتنې ته. که تاسو په بین الایالتي لویه لاره کې موټر چلوئ او د وتلو رمپ یا اګزټ څخه تیر شوئ، تاسو باید په چټکۍ سره ټرافیک پرې کړئ او تاو شئ. بیرته وتلو لارې یا اګزټ ته یو ټرن وکړئ. موټر چلولو ته دوام ورکړئ او د راتلونکي وتلو لارې یا اګزټ څخه کار واخلئ. سم ځواب دی موټر چلولو ته دوام ورکړئ او د راتلونکي وتلو لارې یا اګزټ څخه کار واخلئ. راځو د ځواب وضاحت ته. په وروستۍ دقیقې یا لحظه کې د وتلو لارې ته د تاوېدو کوښښ مه کوئ. که چیرې تاسو د وتلو لارې یا اګزټ څخه تیر شوئ، نو په فریوی یا په بین الایالتي لویو لارو کې د نورو د وتلو لارې یا اګزټس موجود دي. تاسو کولی شئ چې د راتلونکي وتلو لارې څخه کار واخلئ او خپلې لارې یا مسیر ته ځان برابر کړئ. راځو 120مې پوښتنې ته. یو موټر چلوونکی چې د داخلېدو یا سرعت رنګ څخه په بین الایالتي لویه لارې ټرافیکو سره یو ځای کیږي، کوم څوک چې مثال د نورو سرکونو فریوی سره یو ځای کیږي یا لوی لار سره یو ځای کیږي یا انټر سټیټ لار سره یو ځای کیږي، نو په دې حالت کې د لارې حق لري. باید د لارې حق هغه موټر ته ورکړي چې د مخه په لویو لارې کې دي. کولی شي چې په زور سره د نورو ټرافیک مخ ته ننوځي. سم ځواب دی باید د لارې حق هغه موټر ته ورکړي چې د مخه په لویو لارو کې دي، یا په لویه لاره کې دي یا په فریوی کې دي، یعنی د لارې حق ورکړه یعنی ایل وکړي. راځو ځواب وضاحت ته. که تاسو د ننوتلو یا سرعت رنګ کې یاست او د بین الایالتي لویې لارې ټرافیکو سره یو ځای کیږئ یا ننوځئ، نو تاسو باید مخکې له دې چې د بین الایالتي لویې لارې ټرافیکو سره یو ځای شئ، د لارې حق هغه موټرو ته ورکړئ چې د مخه په لویه لار کې دي او بیا تاسو په خوندي ډول سره یو ځای شئ یا ننوځئ. مننه چې تر دې دمه پورې زما سره وئ. که دا ویډیو مو خوښه شوه نو لایک یې کړئ او که چینل مو تر اوسه نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ او دا ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ چې تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته